مننې هیله درنو ملګرو، هیله لرم ټول به روغ او جوړ اوسئ. ښه راغلاست د وینډوز 11 اووم درس ته. څرنګه تاسو خو پوهیږئ په تېر درس کې موږ تاسو د ډیسکټاپ پرسنلایزیشن په برخه کې د کلرز آپشن ولوسته. په دې درس کې به موږ تاسو ډیسکټاپ پرسنلایزیشن په برخه کې د تیمز آپشن ولرو. تیمز په آپشن کې موږ تاسو سره لومړی 4 آپشنونه دلته ظاهریږي. لومړی آپشن هغه موږ تاسو سره د بیکګراوند آپشن دی. دویم آپشن هغه موږ تاسو سره د کلر آپشن دی. دریم او څلورم آپشنونه هغه موږ تاسو سره د ساوند او ماوس کرسر آپشن دی. د بیکګراوند او کلر آپشن موږ تاسو په دې درسونو کې ولوستل. په دې درس کې موږ تاسو د ساوند آپشن ولرو چې څنګه د خپل د کمپیوټر په ساوند یا هم اوازونو کې چینجز یا هم بدلونونه رامنځته کړو. ساوند په برخه کې موږ تاسو لومړی آپشن هغه پلی بک آپشن دی. د پلی بک آپشن کې موږ تاسو دا آپشن لرو. لومړی سپیکرز، دویم هیډفونز. هیډفونز موږ تاسو سره خپله د کمپیوټر هیډفون یا هم سپیکر ته ویل کېږي. یو سپیکر ایکسټرنل سپیکر یا هم مایک ته ویل کېږي چې بیروني مایک هم ورته خروجي مایک هم ورته ویل کېږي چې د هغې له لارې موږ تاسو کولی شو خپل ساوند یا هم اواز ریکارډ کړو. دویم موږ تاسو سره د ریکارډینګ آپشن دی. ریکارډینګ په آپشن کې هم موږ تاسو دا آپشن لرو. لومړی آپشن هغه موږ تاسو سره د مایکروفون ارې آپشن دی او دویم آپشن هغه موږ تاسو سره سټیریو میکس آپشن دی. سټیریو میکس آپشن هغه موږ تاسو سره د کمپیوټر خپله ساوند د کمپیوټر خپله ریکارډر ته ویل کېږي او مایک ته ویل کېږي. خو مایکروفون ارې هغه موږ تاسو سره ایکسټرنل یا هم خروجي مایک ته ویل کېږي چې اوس مایکروفون ارې مایک موږ تاسو سره انتخاب شوی دی او د دې له لارې موږ تاسو کولی شو ریکارډ وکړو. اوس بل موږ تاسو سره د کمیونیکیشنز آیکن دی. د کمیونیکیشنز آپشن د دې لپاره کارول کېږي چې کله هم موږ تاسو په خپل کمپیوټر یا هم موبایل کې یو چا سره خبرې کوو او په دې وخت کې موږ تاسو ته یو میسج یا هم یو پیغام یا هم یو زنګ راشي، موږ تاسو څه کار وکړو؟ Do nothing. Reduce the volume of other sounds by 50%. Reduce the volume of other sounds by 80%. Mute all other sounds. که چېرې موږ تاسو د سکایپ یا هم واتساپ له لارې یو چا سره په خپل موبایل یا هم کمپیوټر کې خبرې کوو، په دې وخت کې موږ تاسو ته یو پیغام یا هم یو زنګ راشي، که چېرې موږ تاسو په دې وخت mute all other sounds آپشن انتخاب کړی وي، نو کوم پیغام یا هم زنګ چې موږ تاسو ته راځي د هغې ساوند به میوټ وي. او که چېرې موږ تاسو reduce the volume of other sounds by 80% د دې دا آپشن انتخاب کړی وي، بیا کوم پیغام یا هم کوم زنګ چې موږ تاسو ته راځي د هغې اواز به 80% وي. او که چېرې موږ تاسو reduce the volume of other sounds by 50% آپشن انتخاب کړی وي، بیا موږ تاسو سره چې په کمپیوټر کې کوم میسج یا هم کوم زنګ راځي د هغې ساوند به 50 یا هم 50% وي. که چېرې موږ تاسو do nothing انتخاب کړو، بیا هیڅ څه نه ترسره کېږي او پیغام او زنګ هماغسې دوام او ادامه لري. موږ تاسو د ساوند په برخه کې بل آپشن هغه د ساوندز آپشن دی. د ساوندز په آپشن کې موږ تاسو لومړی آپشن ساوند سکیم آپشن لرو. ساوند په سکیم آپشن کې موږ تاسو کولی شو چې خپل په کمپیوټر کې څومره ساوندونه لرو هغه دلته پیدا کړو. موږ تاسو اوس په خپل کمپیوټر کې 2 ساوندونه لرو. لومړی هغه موږ تاسو سره وینډوز ډیفالټ ساوند دی او دویم موږ تاسو سره وینډوز ډیفالټ موډیفاید ساوند دی. موږ تاسو سره د ساوندز په برخه کې دویم آپشن هغه وینډوز پروګرام ایونټس آپشن لري چې څنګه موږ تاسو په خپل کمپیوټر کې یو څه کنیکټ کوو ډسکنیکټ کوو، زموږ تاسو د کمپیوټر چارج کمیږي، موږ تاسو یو پروګرام کلوز کوو یا اوپن کوو، که تاسو یو پروګرام مینیمایز یا هم منیمایز کوو څنګه ساوند ولري. مثلا که چېرې موږ تاسو وغواړو کلوز پروګرام لپاره یو ساوند انتخاب کړو یا هم اوپن پروګرام لپاره یو ساوند انتخاب کړو،
ویلې لپاره چې اوپن پروګرام لپاره یو څه انتخاب کړو راځو په دې باندې کلیک کوو. بیا راځو د ساوندز په برخه کې یو ساوند انتخابوو. مثلا انتخابوو د دنګ ساوند. که چیرې موږ تاسو دنګ ساوند انتخاب کړو او نو راشو اپلای ووایو او کله هم موږ تاسو کوم پروګرام اوپن کوو نو د پروګرام د اوپن کولو په وخت کې موږ تاسو کمپیوټر داسې یو اواز یا هم ساوند وباسي. که چیرې موږ تاسو د کلوز پروګرام لپاره کوم او که چیرې موږ تاسو د کلوز پروګرام لپاره کوم ساوند انتخاب کړو نو راځو د کلوز پروګرام باندې کلیک کوو. راځو د ساوند په برخه کې د مثلا د نوټیفای ساوند انتخابوو او اپلای وایو. کله هم چې موږ تاسو کوم پروګرام خلاصوو موږ تاسو کمپیوټر داسې یو ساوند وباسي او کله هم موږ تاسو کوم پروګرام یا هم کوم اپلیکیشن کلوز کوو نو موږ تاسو کمپیوټر داسې یو ساوند وباسي. اوس که چیرې موږ تاسو وغواړو چې موږ تاسو کمپیوټر هیڅ ساوند ونه لري کله هم چې موږ تاسو کوم پروګرام اوپن کوو یا هم کلوز کوو یا یې هم مینیمایز او مینیمایز کوو راځو د ساوندز په برخه کې نن آپشن انتخابوو او دلته هم د ساوند سکین په برخه کې نو ساوندز انتخابوو او یس وایو. کله هم چې موږ تاسو یس وویلې موږ تاسو کمپیوټر کې کوم آله یا هم کوم وسیله یا هم کوم فلش یا هم ماوس کنیکټ کیږي ډسکنیکټ کیږي یا هم کوم پروګرام موږ تاسو اوپن یا کلوز کوو هغوی هیڅ اواز نه وباسي. ولې ځکه موږ تاسو د ساوند سکین په برخه کې نو ساوندز انتخاب کړی او د ساوندز په برخه کې هم نن ساوندز موږ تاسو انتخاب کړی دی. نو دا موږ تاسو سره د وینډوز 11 اووم درس. هیله لرم زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او نورو ملګرو سره یې شریک کړئ.